زه به یو دوه نظمونه درته ووایم. دا نثري نظمونه دي. ما یو نوی کوشش کړی دی. فضل اشنا صاحب، نسیم نثار صاحب، د ټولو مشرانو په اجازت لږ توجه غواړم. د نظم عنوان دی د سترګو عجایب خانه. زما د سترګو په عجایب خانه کې ډېر جهانونه دي، ډېرې خانې دي. په هره خانه کې یو عجبه خوب، یو عجبه حیرت کده ده. یو جهان زما او د خدای دی چې د شولو نه دی. بله خانه کې زما ارمانونه بې ترتیبه پراته دي او خپل ځان لټوي. داسې په زراو خانې دي، هر خوب سترګې لټوي، هر سترګه خوب لټوي. یو کونج کې ته هم یې، یو کونج کې زه هم یم. موږ دواړه د سترګو پردې څیرل غواړو او د دې خوبونو له دنیا بهر راوتل غواړو چې یو بل ووینو. ډېره مننه. یو بل نظم دی د مځکې غم. د هوا پر سترګو د یوې مرغۍ چیغې لیکلي، د سمندر په نس کې اوښکې د ماهیانو. زما د لاس په لیکو باندې قسمتونه ګنجلک او بېمانا. زه د هوا، سمندر او د خپل ځان غم نسم بیانولی. آخر زما قلم